یو خو نن سبا د دفترونو مولا چې مړه دونه ناوخته هم چوټي شي خدای دې خیر کوي او دا غوراره مې سنت هم دی اوس په ځان هم کور ته رسول غواړي او دا څه دی شه ګاډي خو ولاړ دی ولکه ولې پلار دې څه شو او دا ګاډي ته چلی څه او پلار مې لږ بیمار دی نن ما راویستو زه به پرې مزدوري وکړم ښه نو ولې تا د چل دردي څه پلار خو دې ما ته وایي چې زوی مې د یو شیز هم نه دی د دوو پیسو هم نه دی نه وي چیلو لګیا کوي وي نه وي زه ورته یم چې د ګاډي چل زده کوي هغې نه زده کوي او نه ما خو وختي چل زده کړې هغه خو زه ګپ لګئ ښه نو نورې سورلی کومه دي ما پکې یوازې وړې که څه به کې او که تادي دي نو د سپیشل پیسې راکړه تا به پکې یوسم او که نه تادي مې ده که نه یاره دا غوراره مې سنت دی او دلته زه دفتر ته راغلم ډیوټي مې هم کوله نو اوس د دفتر نه رالم زه وایم چې زر مې کور ته ورسې راځه چې ځو ټیک ته راځه یاره ترس بیا څه کوې دا تا را خو چل نه درځي ته څه کوې دا څه لوبه کوې وایي دا ولې او چل ولې نه راځي خو ما ویل ځه سورلی به هم پرې کومه او دا لاس به هم پوخ کړمه وایي دا خو د مرګ جاله کې ناست یم ودرېږه کاکا ودرېږه کور مې راورسېده څنګه دې کور راورسېده ستا کور خو زه خو تا پېژنم ستا کور ته خو بلا مزل دی نه د ترس بیا مونږ بېګا دلته کډه راوړې ده ښه پیسې واله او ګاډي ودروله علیم بچی د مرګ زانګو ته راختلی یم دا باقي مزل به پیدل وکړم خو چې ژوندی یم